خلاصه دا ده چې اصلا وجد اغا وارد یریدو لصوفی من الله تعالی اغا نور دی اثر د وجد پاندامونو حرکات استراری حرکت د سر او د لاس او د خپې او کله موزون راشي تسمى التصفيق والرقص دا ټول انواع جړاګانی چې سیاح ور سره وي او خنداګانی چې مستی ور سره وي دا ټول د وجد په انواعو کې راځي الارادات مع الجوابات منکرین د وجد یو درې اقوال فرض کې پیش کړي خدا تعصب ذکر کوي چې جمله نصوص د آیتونو دا حدیث ذخیره کتب د فقه غټول په ذکر کې دي درې اقوال په دي یو قول د محمد ابن سیرین رحمت الله علیه دویم قول د اسماء بنت ابي بکر دی دریم قول د عبد الله بن عمر رضی الله دا اقوام مستدلات د منکرینو د وجد قول د محمد ابن سیرین مفسرینو ذکر کړي بدون سند و بدون ذکر المسند او ما پس ځان ستړی که مسند داغه می پیدا اگر که تفاسیرو کې بعض راخسته او قول د مفسر یو تابعی قول لرا تبع تابعی صحابی قول لرا لا بودی د سند او د مسند نه د ابن سیرین قول دا دوی پیش کوي چې هغه ته چاویل چې دلته یو قوم دی چې هغه قران کریم ووري فریوزي چغي وي ناغور ته وی چې فصل بیننا او بینهم دا دی چې دا یو دیوال په سر کې نه وي به ورته کسرا ولې چې سلولي ورته کا شعاری ک تلاوتي کته دیوال نه را پریوتو یی د کوئی په غاړه کې نه وي ک کوئی ته پریوتو نو خو صادق ده کې نه کاذب ده د ابن سیرین سے دا قول دی پیش کړي تفسیر قرطبی مراقب دا بعض مفسرین ګوري دا غي سوانح چولټولې شي هغه د صوفیه او مخالف نه خو علاقه او زمانه د کې دسي خلق وی چاته تصوف بدنامي درودت پاغي باندې کړي خلک فرقونه کی علامه قرطبی چې د علاقه کې شیغان ډیرو او دا چشتیان قلندرین غویم ځان توای او هغه ډیر خلاف د شریعت کارونه کوي پای کې باطنیه فرقم دا هغه متصوفه دي صوفیه نه دي نو ډیر ردود چې قرطبی کړي دي دا هغه متصوفه د زمانه خپلې کړي صوفیه او مخالف نه دي ځکه چې ډیرو زینو کې د قول نکړي نو وای دا قول د صوفیه کرام و دي کله مطلقاً د صوفیه او منکر و نو صوفي سره کرام ولې لګي صوفی سره کرام ولې لګي او زه په تفسیر کې د قالت الصوفیه العالیه صوفیه عالیه د خبره کوي تفسیر کې د صوفی قول ولې راغلی نو د صوفیه او مخالف نه د متصوفه او مخالف دی یو د ابن سیرین سے قول دی خدا سند نه لري او نه مسند خو دې چې دا فلانی کتاب د حدیث راغلی اسمره ذخیره د حدیث سندی پرتا دا پای کی دا څوک نشي دویم قول ای جواب رست راضی تفسیری خپل د ابن سیرین سے په شرح کې برایش دویم اعتراض پیش کړي دا بی اسمانا چې هغه چا ورته ویل دلته او کسته تلاوت چې اوري پریوزی نو هغه ویل چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او دریم قول د ابن دا قول سند په لحاظ قوی دی سند په لحاظ قوی دی خود دې په معارضه کې به مونږ اقوال روایت د اسماء بنت ابي بکر خپل پیش کو چې باغ خپلم به وشي راغلي او د په مخ کې په صحابه به وشي نه راغلي او دریم روایت چې ده هغه د عبد الله بن عمر څخه دی چاغه دا ویلو چې شیطان داخليږي په جوف احدهم په خېټه دی وکړ ما کان هاذا صنيع اصحاب رسول الله دا د نبی اسلام د صحابه او طریقه نو دا یې سند کې پیراوی باندې جرح شته دی
ارادات مع الجوابات ارادات د غدری دي نو یو قول د ابن عمر سے چې هغه د تدخل شیطانی نسبت کړی دی او په دې رد کړی دی راځي د خپل ابن عمر سے چې په د باندې په وخت د تلاوت یا د سماع القرآن کې څه حال راغلی کنه وګور زهد د احمد بن حنبل اول جلد یوصل 92 صفحه حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي القاسم بن ابي بزان قال حدثني من سمع ابن عمر قرأ ويل للمطففين دايولس حتى بلغ يوم يقوم الناس لرب العالمين فبكان ابن عمر اجړل حتى خر تر دې چې پریوتا حتى خر پریوتا د تلاوت په وخت کې په ابن عمر په خپل پریوتل راغلي دي نو دې څنګه نسبت کې دی لاره چې ر تلاوت د سما په ټیم کې وسړې پریوزي د کې شیطان دنه شي وامتنا عن قراءت نو د قراءت نشي کوم نه تر ډیر وخت دې مناش تلاوت نه شو کولای پریوت همدغه روایت حلیت الاولیاء والجلد 115 صفحه کې مراحل دي او کوم روایت د دې په خلاف چې د ابن عمر نه مروي دي ففي سندي سعيد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن جميل بن عامر القرشي الجمحي ابو عبد الله المدني قاضي بغداد ابن حجر لك صدوق له اوهام صدوق وهم اوهام لرل وافرط ابن حبان في تضعيفه ابن حبان وتشديد ضعيف ويلذين ند ابن عمر قول معارضه رالا یو ځای حال تدید تدخل شیطانی وی بالمقابل پخپل خر د تلاوت پټیم پر وته دي اگر روایت په سند باندې دغه راوی باندې جرح ده او یاته نه جواب تفسیری مظهری کړي پاول جلد 3 صفحه باندې دا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم دی ای کریمه فضیل او قوله محمول على من يفعله تصنعا یاد ابن عمر سے قول محمول دے پاغچا چہاغا د تلاوت پټیم کې پریوتل تصنعا کوي قصدن کوي قصدن چې کوم دې ځان غورځي تواجد ته اشاره شو قاضی سے لیکي وقول ابن عمر ان الشیطان يدخل في جوف احدهم کذا استعاذت اسماء چاغي اعوذ بالله ویلو محمول دي على انهما زعما غش ذلك الرجل تکلفا ومکرا دیدا ګمان کړیو چې دغه سړی دا کار تکلفنو کی مکرنیو کی ولذا نسبه الى الشیطان دا قاضی سے عبارت دی یو دا جواب دوی موجدا انما كان انكار تلك الحال منهما لعدم تريان الحال عليهما وعلى امثالهما بناء على وسعة الحوصله وقوة الاستعداد صحابو باندې حالت اکثری کی ودا سے برات لم نزکه استعدادونه غټو دلیل پدا ما قلتو باندې چې دیرت په تکلفن او تصنع کړي نه په غیر اختیاري اغدا چې ذکر عند ابن سیرین الذين يسرعون چې پریوزی دا قرآن عليهم القرآن اغه ویل بیننا او بینهم ايقعد احدهم على ظهر بنيا فديوال وان باسطا رجله ثم يقرأ عليهم القرآن من اول الى اخره فان رمى بنفسه فهو صادق نو قاضی سے وہی حيث علق صدقه على رمي نفسه من ظهر بنيا مرتفعا فعلم منه انه حمل سرعه على الكذب والتكلف ابن سیرین د قول نخکاره پته لګیږي چې د صادق دی که کاذب دی دلته کې نه وي چې پته ولګي نو داغه دا مقصد خو نه دی چې تاسو سره راولي یعنی صادق د کاذب نه بیل کوي سپکه کاذبین دی او سپکه صادقین دی او هر چې روایت د اسماء بیبي دی چې استعاذه ویلې وا اغم محمول دے پا تصنع و تکلف باند ذکر دا دین اخفلم غش ثابت دا سنن نسائی سلورم جل یوصل درم صفحہ
عروة بن الزبير وسمع أسماء بنت أبي بكر تقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتنة التي يفتتن بها المرء في قبره. دا عذاب قبر بیان ہوگا. فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضج المسلمون معنا صاحو چغی کلی مسلمانانو په چغو سره سمې چغې شروع شوې. دا دې چغې شوې چې حالت بیني او بین ان افهم کلام رسول الله صلی الله علیه وسلم. دومره چغې شوې چې زه د نبی اسلام په تقریر نه پوهېدم په مجلس کې دومره چغې وې. فلما سكنت ضجتهم چې د دې سیاح او چغې غلې شوې. قلت لرجل قريب مني بارك الله لك ماذا قال رسول الله صلی الله علیه وسلم في آخر قوله. ناغه ورته وی چې دای وی چې انکم تفتنون فی القبور قریبا من فتنه الدجال. دغه د اسماء بیبي دوړن دي د سیاحات په خپل راغلي دي د نبی اسلام د تقریر په ټیم کې ودا چغې. نو دا څنګه راغی نه انکار کوي. روایت د بخاری کې په دې غشم راغلی دا چې کم دا کسوف په دور کې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کم تقریر کړو نو دې الفاظ دادي دا اسماء بیبي په روایت د بخاری کې چې علانی الغش اما غش غالب شو حتی قریب او پریوتما به مخ وینځلو بیا را بیدار شم بیا را باندې غش رااله. نو د داسې تخفیف د وجنا پاسما بیبي په خپل غش راغلی. بخاری دویم جل یو سل درشتمه صفحه کې دا روایت به اختصار ذکر دی او عمدۃ القاری در لسم جل یو سل یو لسمه صفحه کې معنا کوي ضج المسلمون معنا صاحوا وجزعوا چغي والے او دومره چغي شو چې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په आवाज څوک نه پوهېدل. هر چې ابن سیرین دی نو داغه قولم حمل له په تصنع تکلف ورندنا بالفعل حالات صادر دی. الزهد لاحمد بن حنبل اول جلد 3 صفحه. حدثنا سفيان عن ابن زهير قال كان ابن سيرين اذا ذكر الموت مات كل عضو له على حدان. چې د بکلم مرګ را یاد کا مړې بته جوړ شو یو اندام بیکار نه کول نه به لاس بیکار کو نه به خو کار کو بس ار اندام به په خپل خپل ځای مړ پروت بيدمه وشو. نو تحال په خپل راغلي غیر اختیاري دا چې رد کین نو مراد دا غینه تکلف او تصنع ده. د ابن سیرین سب دغه عبارت الزهد الكبير للبيهقي دویم جلد 9 صفحه ده او حلیه دویم جلد 202 صفحه کې ذکر ده. فائدې سره د دې ذکر ما کړی دی چې